شل کاله اشغال ورته هلته چیرې وي چې دفاع دې کړې وای دلته په شلو کلو کې 1500 نفر په شواروزو په شهادت رسېدل ته هلته چیرې وي چې دفاع دې کړې وای د خپلې خاورې د کفارو دفاع دې کړې وای د اشغالګرو دفاع دې کړې وای د غاصبینو دفاع دې کړې وای که چیرې پاکستان وي پاکستان دا برید کړی وي پاکستان خو به یو برید کړی وي دلته امریکایانو ناټو 100,000 بریدونه وکول حتی ګوره د بمونو مور دلته استعمال شوله د بمونو پلار ته یې موږ انتظار ولو چې اوس به استعمالوي هلته تاسې دفاع ولې نه کوله له دې اشغالګرو څخه او انتقاد مو ولې دومره جدي نه و لکه نن چې اسلامي امارت دلته قایم شوی ده شرعي حقوق ټولو ته برابر شوي دي شرعي بنیادونه او اساسونه ټولو ته برابر شوي دي او امنیت تر هغو پورې 100% کې تایید د سیادت 1500 نفر په شهادت رسېدل موږ تاسې لیدل په شواروز کې په ټول افغانستان کې چاپې ولې کېدلې خلک په کورونو ننوتل بې اجازې ننوتل مداخلې یې کولې د خلکو په ښځو کې یې تلاشي کولې هلته ستاسې وجدان و غیرت چیرې دي ډولو چې د دغه دفاع مو کړی وای د افغان د مسلمانې خور دفاع مو کړی وای چې دا ولې تجاوزات کېږي ولې مو داسې جدي انتقاد نه کوئ لکه نن چې اسلامي امارت دلته شرعي نظام جوړ کړی ده او پر اسلامي امارت باندې بیا انتقاد کېږي او بې دلیله انتقاد کېږي دلته هېڅ کوم دلیل نه وي نو چې په دې باندې کېږي ولې دا بې سرپوشه هېواد بلل کېږي چې نن دلته اسلامي نظام جوړ شوی ده پرون چې ناټویان ښځې هنر کې رالوېدلي وو لکه لیوان یو بې نیټې محشر یې پر افغانانو باندې جوړ کړئ بې نیټې محشر یې کې جوړ کړئ پر افغانانو سرونه یې پایماله کړو هلته ولې بې سرپوشه نه بلل کېدی چې نن اسلامي نظام قایمېږي بې سرپوشه بلل کېږي